سلامونه ملګرو. لوبه خلک د پاکستان د ټیم په شان نه کوي، لوبه خلک د افغانستان د ټیم په شان نه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم نه د خلک لوبه زده کوي، پاکستان کرکټ ټیم د افغانستان کرکټ ټیم نه لوبه زده کوي. دا د ډېر د قهره یم، ډېر د خفګان یم چې یو سل سکور پاکستان ټیم چیس نه کړل. که د افغانستان ټیم ته وګورو د مضبوطو ټیمونو په خلاف باندې ډېر کمزوری دی، د مضبوطو ټیمونو په خلاف باندې کمزوری دی مطلب که نه، خو بیا هم خپل خواري کوي، خپل محنت کوي، خپل جدوجهد کوي او میچ ګټي. پاکستان ټیم یو سل سکور نشي چیس کولی، نو په هغه به په د کمزورو ټیمونو خلاف څه میچ وګټي. ویلډن افغانستان ټیم پاکستان او د انډیا میچ په ورلډ کپ کې وشو. پاکستان ټیم هو کارنامې وکړې. پاکستان ټیم چې په کوم میچ کې د بالینګ ضرورت و او بالینګ ښه وشو، نو په هغې میچ کې بیټسمینانو کارنامه ونه کړله. یو سل او شل سکور څه شی دی؟ که د پاکستان دغه بیټینګ تاسو ته زه وښیم که نه، صرف 2 پلیران پکې دي، صرف 2 پلیران. اوسني T20 ورلډ کپ کې په دغه سکواډ کې صرف او صرف 2 پلیران دي چې هغه سکور وکړي، بس ښه ده. که هغې سکور ونه کړل نور باقي خیر خیرت دی. واحد بابر اعظم او محمد رضوان که دوی سکور وکړل ټیم له، نو ښه ده، یو سل شل سکور هم راوړي. که دوی ونه کړل یو سل شل هم نه راوړي. فخر زمان دی بالکل آوټ اف فارم دی، فارم سکور نه کوي. شاداب خان دی وروره، شاداب خان باندې ته ماله میچ ګټي. شاداب خان خو بالکل په هېڅ هم خبر نه دی. هغې نه وروسته که راشو عماد وسیم دی، خو بولر دی. که بیټسمین باندې ته اچي نو بیټسمین نه دی، هغه داسې بیټسمین نه دی چې تا د میچ وګټي. میچ یې کوم ځای کې وګټو؟ ګټلی میچ یې وبېلو. د هغې نه وروسته راشو که افتخار احمد ته موږ وګورو، نیپال خلاف یې په ورلډ کپ کې سنچري وهلې، خو نیپال خلاف یې وهل ده. د ښه ټیمونو خلاف افتخار احمد سنچري ووایي که نه، په پلټاس باندې افتخار احمد اوټ شوی دی. د هغې نه وروسته که موږ راشو عثمان خان ته وګوره، عثمان خان وروره په PSL کې چې دی ما ته وګوره که نه، بالونه د باونډرۍ نه بهر سرکون ته ارتول. دلته په ورلډ کپ کې بال نشي والی. یو سل شل سکور تاسو ونه کړل سنګل باندې، دا خو دا نوي ټیمونه یو سل شل سکور دا ټیمونه چیس کوي. یوګنډا شوله، سکاټلینډ شو، نمیبیا شوله، د دې ترمنځ چې یو سل شل سکور وشي یو بل ته چیس کولی شي په ارام باندې. دا بیټسمینان چې کوم دي، فخر زمان، شاداب خان، عماد وسیم، افتخار احمد، عثمان خان، دا فضول په ټیم باندې فضول په ټیم کې پراته دي. دا چې مکمل لري. یو سل او 19 سکور انډیا ټارګټ ورکړی پاکستان ته، پاکستان یو سل 13 سکور وکړل. په 6 ورځو باندې پاکستان ټیم دغه میچ هم وبېلو چې په کوم میچ کې ښه بالینګ ته ضرورت او ښه بالینګ وشو، نو پاکستان ټیم په هغې کې ښه بیټینګ ونه کړو. د شرمناک شکست یې بل وخوړو. پاکستان ټیم د انډیا د ټیم د لاسه، انډیا ټیم ډېر کم سکور کړی، پاکستان ټیم بالرانو ډېر ښه بالینګ کړی. پارټنرشپ پکې دی نه کوي، ذمواري نه اخلي، نو میچ په چا باندې ګټي؟ نو په 2 کسانو باندې، په 2 پلیرانو باندې، په 2 بیټسمینانو باندې خو میچ نه ګټل کېږي. دغه د پاکستان د کرکټ ټیم حال دی چې پاکستان ټیم د انډیا نه ګټلی میچ وبېلو کړده. که د PCB لمبر چا سره یې مال یې راکوي چې ورته ووایو چېرې یو تاسو ریم کوئ چې به دا ټیم دا 2 میچونه پاتې دي، دا مه کوه، بس راویلېږه دا ټیم. او که نه تاسو ته چا سره PCB لمبر وي، تاسو ورته ریم کوئ چېرې بالکل یا مال لمبر راکوي، زه به ورته ویم خیر دی. که تاسو ورته نه شوی دی، زه به ته چې PCB پاکستان کرکټ بورډ ته به ریم کوم چېرې بالکل دغه 2 میچونه چې کوم پاتې دغه هم پرې مه کوئ، بس دغه هم راولېږئ. هغه هم داسې فري کې ورکړئ. هغه کوم ټیمونه چې سره چې میچونه دي هغې له فري ورکړئ، بس دغه هم پرې مه کوئ. د نورو په ورلډ کپ کې د نورو ټیمونو کارکردګۍ ته وګوره او د پاکستان کارکردګۍ ته وګوره. نوي ټیمونو ته وګوره څومره ښایسته کارکردګي کوي. او پاکستان ټیم چې وروره اتیا کال نه لوبېږي، د هغې کارکردګي نشته، هغې پرفارم نشته دی، هغې آوټ اف فارم دي، په فارم کې آوټ اف فارم دي. هغې د ویډیو کتلو زیاته مننه. د الله په امان.